بسم الله الرحمن الرحیم. نن در سره یو تکل وړاندې کوم چې ډېر د خوند رنګ نه ډک تکل دی. د تکل عنوان دی پاکه پاڼه. نو راځئ چې تکل ته وړاندې شو. پاڼې په څو قسمه دي: د ونې پاڼې، د ګل پاڼې، د ژوند د کتاب پاڼې او د تماکو پاڼې. سره د دې چې هره پاڼه خپل خپل ځای ډېره درنه ده، خو زیاته برکتي راته پکې نن سبا د تماکو پاڼه ښکاري. ولې ډېره موده کېږي چې د چین ماچین ښاپېرو زموږ دې وطن ته یوه نوې پاڼه راوړې ده، او دا وطن د دې پاڼې دومره خوښ شو چې خپل ټول قام قبیله یې ورپسې په کډه راوستل، او په یو څو ورځو کې لکه د باښې په ګړ د نړۍ د پاسه کېناسته او نوم یې پاڼه یې شاته کړه. دا پاڼه د رنګ نه توره او د خوی نه ترخه ده، خو بیا هم د خلکو تن وجود دی او هر سړی ورته دومره ممتاز دی چې بې له دې اجازې نه د کوره بهر ته نشي وتی. بس د هر چا د کور میرمن ده، دې ته د چایو پاڼه ویلی شي. مشرانو به ویل چې د پیرنګي ډېر لوی لاس دی او هر ځای ته رسي. هغوی غریبانان ګرم نه وو، هغوی ته خو پیرنګیانو خپل لاس ښودلی و. هغوی د چایو باچایي څه لیدلې وه. زموږ په دې وطن کې وایي سیکان اوسېده، باچایي په موږ کړې وه. وایي د ویرې نه به ترې نه چا بانګ نه شو ویلی، ولې د چایو دا باچایي به دې هم خوښه شي. د سیکانو نه خو به دې مونځ او دس خو وکړو، تخته تخته د چایو د باچایۍ نه چې څو دې د دې سلام نه وي کړی. مونځ او دس څه چې حج روژې ته به ترې نه هم نشي سم. د پیرنګیانو لاس منم چې اوږد و، حجرې ته رسېدو. جومات ترې نه لاندې و، مکتب و پوهنتون ترې نه و خلاص. میا ملا استانې او اډې هر څه ترې نظیر و، ولې چای ترې نه هم کمه کوزه نه ده. کورونو کې د دې دوران، کچرو کې دا پرته، دفترونو کې دا نیغه ناسته، خار په خار د دې نوبت غږیږي. د پیرنګیانو لاس خو تش تر سوات دیر او چترال رسېدو. د چای لاس خو د کشمیر نه واخله تر هرات، او د هرات نه واخله تر بلوچستان اوږد پروت دی. خان دی که غریب، ښځه ده او که نر، ځوان دی او که زوړ، استاد دی که شاګرد، امام دی که مقتدي، قاضي دی که مفتي، حاکم دی که محکوم، وزیر دی که مسعود، مومند که اپرېدی که سالارزی، چایو ته د ټولو سترګو ټپې دي. سرخپوشو منم چې پیرنګیان د ملکه ورک کړه، زه به دوی هله ومنم چې تش د 400 نه دا چای ورکه کړي. امریکې روس ته او روس امریکې ته بړې وهلې دي، داسې یو هڼ یې رخ کړی دی. یو وایي تا نه منم، بل وایي تا نه منم، ځکه نه دوی خو دې چایو ته پورته وګوري. خیر دی هغه نیټو سیټو میړونه دې سره د بغداد پیکټ او بیټم بم ورپسې په هپه راولي. ولې که چای د خوی نه ترخه ده نو خواږه یې هم شته. که ډیپټي ته دې وړاندې کړه نو مقدمه به وګټي. که په وکیل دې ووهله نو رښتیا به درله دروغ، او دروغ به درله رښتیا کړي. چې د تاڼۍ تحصیل واګدارو د چایو غم کوي نو بیا سپین باز ګرځه. خیر ده که بې لیسنسه ټوپک ساتي، او که غلا غلطۍ او جواري کوي، او که چای دې درنې وي، نو که کال کې سړی نیم باندې ټوپک تماشه ګوري نو هم څه پروا مه کوه. که د پټواري د ستوني دې تېره کړه نو چې د څومره پردو ځمکو انتقالونه وایي درپسې به یې خېژوي. که د مالیې سپاهي ته دې مخکې کړه نو سرکار څوک دی چې تا نه مالیه واخلي. که د زوی استاد دې پرې وپالو نو چې انسپکټر خبرېږي نو ستا زوی به پاس شوي وي، او چې انسپکټر ستا چای وڅښلې نو که استاد یې نو داسې سکول ته به دې ولیږي چې ډاکخانه هم ورکې وي. که مقدمه ګټې نو قاضي صاحب باندې یې نوش کړه، که مړي بخي نو ملا صاحب ته یې حبه کړه، په ګواه باندې یې وسقه نو تر سیشن به درله په دروغ ګواهي کوي. چای خلک په ډېرو نخروس کی، څوک یې د ټیمو په چینک کې په مخ پټي لکه د انګولي سالن د ډوډۍ سره سخي نه خوري. څوک یې په بنګلو کې په سوچه لوښو کې د ښکلي میز د پاسه څښي، او څوک یې د ګوړې څښي، او څوک یې د چینو، څوک یې خوږه څښي او څوک یې ترخه، څوک یې
نرمس کې او څوک یې ټینګه، ځینې یې کورس کې او څوک یې لکه د خلیلو مومندو بازار کې په دوکانونو کې څکي، څوک یې یخه څکي او څوک یې تاوده. ولې تخته د هغې چایو نه کومه چې پړاو په پړاو په اورګاډي کې څښلی شي. دا نه تاوده وي او نه یخه، نه خوږه وي او نه ترخه، نه نرمه وي نه ټینګه. خو چایو هم لکه د فرنګیانو کبر راغستی دی، که د چا د سبا وي او که د بېګا یې نه وي، چای ترېنه خپل باج اخلي. په یتیم د دې زړه نه سوځي، په غریب دا رحم نه کوي، مسافرو سره دا رعایت نه کوي. داسې اورو چې د ظلم کاسه نسکوروي. په فرنګیانو یوازې دلته وانه وړېده، هغه د په مشرقي وسطي کې پرې هم واوړېده. هسې نه چې چای هم لکه د فرنګي په چا ناصر پېښه شي او چې په ځان پوهېږي نو لکه د مات غوز به د پاڼۍ نه موقوتې وي، او بیا به لکه د فرنګیانو چې امریکن ته ماما خوری کېږي. د ځولۍ ګلونه نه ماخوذ